د خلیل حقانی وژنې ته د کمال ناصر اصولي، مولانا فضل الرحمن او طالب چارواکو غبرګونونه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. کمال ناصر اصولي د خلیل حقانی د وژنې په غندلو سره ډیره کړې. په افغانستان کې د بېلابېلو ډلو او کهولونو د مشرانو ترور نا انساني کړنه ده او د هیواد په ګټه نه ده. نوموړی ډیروي چې د افغانستان ستونزې په ترور، زور او جنگ نه هواریږي. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي هر څوک چې ترور کوي د تاریخ په اوږدو کې له هیواد او ولس سره جفا او خیانت کوي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سلاکار ذاکر جلالي د خلیل حقانی د وژنې په تړاو لیکي د دغه جنایت تر شا تورو لاسونو هیره کړې ده چې حقانی اوس یو فکر دی، یو کاروان او یوه مبارزه ده. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په دغه ډول د خلیل حقانی د 4 لسیزو جهاد او مبارزې ویاړلی ور تړل کیږي. په دغه لیکنه کې دا رنګ راغلي له لمبو او باروتو، جرګو او جګړو راوتلی وګړی په پای کې د یو ناکاره دښمن د برید په پایله کې د خپل رب پر لور شهید درومي. سهیل شاهین د خلیل حقانی پر وژل کېدو خواشیني ښودلې او ډیروي چې د دښمن د دسیسو د شنډولو لپاره باید سهیل شاهین د خلیل حقانی پر وژل کېدو خواشیني ښودلې او ډیروي چې د دښمن د دسیسو د شنډولو لپاره باید یو بل ته لاس ورکړو. شاهین پر خپل ایکس پاڼه لیکلي افغان مجاهد ولس د یو مرصوص دیوال په توګه باید یو او بل ته لاس ورکړي تر څو د هغه ظالم او مکار دښمن دسیسې شنډې کړي چې وخت په وخت زموږ سترې هستۍ او شخصیتونه له موږ څخه بیلوي. مولانا فضل الرحمن د خلیل حقانی پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ډیروي خدای دې د هغه شهادت قبول کړي. نوموړي ډیره کړې زه د جمعیت علماء اسلام او د پاکستانیانو په استازیتوب د خلیل حقانی پر شهادت اسلامي امارت او د هغه کورنۍ ته د زړه له کومې تسلیت وړاندې کوم.